دوستانو دا د کندهار ښار شمال ختیځ پلو کېږي 12مه ناحیه ده. دغه سیمه چې تاسو وینئ دې ته د میانکو شلا وایي، خو دغه ځای ته د داود خان پر مهال چې سروې سوی وه دې ته د کاکړو بند وایه، د کاکړو بند. اوس پر دې بند باندې کار شروع دی. دا د کارونه یې تقریبا 90 سلنې څخه زیات بشپړ سوي دي. د دې سیمې د جوړېدو ګټه به یوه دا وي چې پر ښار باندې به د سیلابي اوبو مخنیوی سوی وي. د دغو غرونو اوبه چې سره یو ځای کېږي ښار ته ځي، هلته به زیان نه جوړوي، زیان به نه پېښوي. او بله دا چې اوبه به ذخیره کېږي، ویل کېږي چې کومې اوبه چې تر مځکې لاندې دي او هغه ورځ له بلې کښته ځي، دغه ځای چې ورغول سي نو دغه سیلابي اوبه چې دلته په دغه ځای کې ذخیره کېږي بیا نو ښار ته ګټه رسېږي. راځئ مسؤل کسان په دې برخه کې واورو چې پر دغه ځای باندې څونه لګښت راغلی دی، کار یې څونه بشپړ سوی دی، ښاریانو ته څونه ګټه رسوي او څونه د زیانونو د نورو مشکلاتو مخنیوی کولی سي. پروژې لګښت تقریبا 12 میلیونه افغانۍ ده چې 10 سلنه بیا د شوراګانو لخوا نه تامین شوي دي یا تادیه شوي دي، ورسره کار شوی کار یې کېږي د هغه خوا نه، او 14 میلیونه افغانۍ د انکشاف اتحاد وزارت لخوا ورکول کېږي چې دا یا د بودیجه د افغانستان د خپلو عایداتو نه ده، یعنې د مالیې وزارت له بودیجې نه ورکول کېږي. دا بند تقریبا د 6 لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري چې د ژمي په موسم کې کله بارانونه کېږي، کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنې ساتي، او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي. یعنې موږ او تاسې په کندهار کې د دې مشکل سره زیات ډېر مواجه یو، لکه په ښاري سیمو کې بالخصوص نهمه ناحیه کې چې د ځمکې لاندې اوبه ډېرې ښکته تللي، نو کله چې دا بند راډک شي نو انشاءالله دا اوبه به په هغو د ځمکې لاندې اوبه راپورته کړي او د څاګانو د څښاک اوبه به ریچارج شي او ډېرې به شي. دغه ته څنګه که دا ځای په اساسي توګه ورغول سي، هغه ګټې چې مسؤلو کسانو یاد کړې له هغه څخه پرته دا سیمه په یوه زرغونه په یوې شنې سیمې بدلېدای سي، د میله والو لپاره ښه ځای کېدای سي. تاسو اوس ګورئ په هغو ځای کې اوس هم میله وال راغلي دي، ځکه چې په دغه کوچني ډیم کې یو څه اوبه ذخیره سوي دي. دا که دلته پارک جوړ سي، دا ځای زرغونه سیمه وي، دلته آبادۍ جوړې سي، دلته پارک ورغول سي، نه یوازې دا چې زرګونه ځوانان به مو له نورو سیمو څخه له میلو او له لوړو مصارفو څخه راګرځېدلي، بلکې همدلته به دوی د خپلو همزولانو د خپلو ملګرو سره به راځي، دلته به میلې کوي. راځئ څو تنه ښاریان په دې برخه کې وغږوو چې د دغه بند د رغېدو په اړه د دوی نظر څه دی، دوی دغه د بند رغول ګټور ګڼي، که یې ګټور ګڼي په کومو شرطونو یې ګټور ګڼي، او دوی له حکومت څخه په دغه برخه کې نور کومې غوښتنې لري. راځئ دوی واورو. زما نوم فرید رحمن دی. دا د اوبو بند جوړېږي، دا خو د نړیوالو د وروره د ولس لپاره ډېر ښه کار دی، ولې د اوبو ضرورت نه کېږي. دا داسې دی د اوبو بند چې جوړ شي دا انسان ډېر ضرورت ورته لري، هر څه ته ضرورت لري. هغسې به میلوان هم ورګرځي د اوبو بند دپاره، اوبو بند به ګوري، او بیا چې دا اوبه راځي د ښار دې ځای ته، دا خو زموږ د برمو او د دې ځای دپاره ډېره ګټه ده. دا نن ګلالۍ دی، کندهار ولایت د اومې ناحیې اوسېدونکی یم. دا خو ډېر ښه خبر دی او ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د دالې غوندې یو کوچنی بند جوړ سي، ځکه چې اکثره میلیان بیا لرې نه سي ورتلای، دالې ته نه سي ورتلای. دا چې دلته نږدې یې ششنګیا جې خوا ته پیدا سي نو خو ګرده میلیان جې خوا ته مخه کوي، دلې لاندې میلې ته دغه کېږي، ځان آماده کړي. د اوبو دپاره خو ډېره ګټه لري، ځکه چې دغه د لوولې کورونو دا چې دا ګرده اوس د اوبو د کمښت سره مخ دي. اوبه به هم بلابود سي، کومې اوبه چې بلې خوا ته بهیږي هغه به هم د دې ذخیره سي، د دې څخه به کار اخیسته کېږي، ځکه چې برمو ته به هم ډېره ګټه ورسي. دوستانو د اوسېدونکو خبرې مو واورېدې چې هغوی د دغه ځای په رغولو خوښ دي او ځینې سپارښتنې او ځینې غوښتنې هم درلودې. راځئ د راپور په دې برخه کې له یو بلې موضوع څخه مو خبر کړو. تاسو د دغه کس خبرې سره واورئ، پر دې به وروسته تبصره وکړو. دا ډیره ښه خبره ده چې دغه بند جوړیږي، دا چې د میانکو شلا ورته وایي، د دې دپاره
بند جوړ سو دا د کندهار دپاره ډېر ښه زیری دی او دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. خو دلته خبره دا ده چې د 12مې ناحیې څخه بیا تر دغه ځایه پورې تقریبا 15 دقیقې لار ده او دلته دغه غرونه د دې غرو اوبه او داسې د دې غرو اوبه د دې غرو اوبه داسې د کوتلې مرچي اوبه دا هم برته پر دا ځای باندې راوځي، برته په هغه شله کې ځي، برته زموږ پر ښار ورباندې دی، زموږ د ښار ته تلفات رسوي چې په وارې وارې ډېر رسولي دي او که چیرې دوی دا کار کړی وای نو د هغو ځایونو پر ځای باندې چیرې دا بند جوړ سوي وای دا بیا امکانات وو چې د دغه غرو اوبه به دوی کنټرول کړي نو دا اوبه په دې باندې نه کنټرولېږي. اوبه چې دې اوبه د دې غرو څخه چې د هغو څخه کوم شیدې راشوي سوي دي دا به پر هغه ښار ځکه چې په 12مه ناحیه کې د دې شیدې عرض تقریبا تر 200 متره پورې دي او داسې په صورتیر سره د ماسټر پلان مطابق 9مه ناحیه کې د دې پلان کې د تقریبا 80 متره ښودل شوي دي د دې بر او داسې په 14مه ناحیه کې چې زه اسناد لرم 45 متره دا ښودل شوي دي چې د هغه ځای څخه بیا شلم غصب ده او هغه بشپړ راپور به بیا په 14مه ناحیه کې زه ستاسو سره شریکوم. دغه کومه شله چې دا اوس موږ کې ولاړ یو د هغه د میانکو شله ده چې تقریبا په 9مه ناحیه کې د دې متراج د اسنادو مطابق 80 متره ښودل شوي دي او دا 45 متره شله ده او دا په پسې د پاکو اوبو مانده دي چې د لو ولې څخه جریان لري. د دغه ځای څخه بیا دا دواړه شان چې دي غیب دي، ورک دي، شله هم ورکه ده دلته، مانده هم ورک دي. شله د میانکو سره روانه ده، د ګوګل د لارې سم کتلی سي دا ټن نه لري، دغه ګرده غصب دی چې ورته جوړ شوی دی. نو تقریبا 15 کاله مې کېږي چې پر دې باندې مې کار کړی دی، پر دې باندې مې ځان ستړی کړی دی، اسنادونه لرم او دغه چې کوم شله جوړه ده دا د میانکو سره روانه ده. دا ډېره ښه خبره ده چې د ښاره څخه اوبه ولاړه سي او د الله جوړه سي، زموږ مځکې خړوبې سي، په دې باندې هر څوک خوشحاله دی. دا چې زموږ د شرعي قوالو مځکې په دې کې تللي دي، په هغو کې شخصي په 6 متره کې شله او مانده دواړه چیر سوي دي، هم 45 متره شله ده، دغه سړکه څخه غیبه ده، هم 12 متره مانده چې د دوی په اسنادو ثابت هغه غصب دی. دا چې مخکې دولت د هغو د دغه غاصبینو د همکارۍ دپاره 4 متره پلونه ورته جوړ کړي دي، هغه هم دا جوازي دي په ښکاره باندې دي او چې بیا زه تللی یم ولایت مقام محکمې ته استولی یم، هغه محکمې امر ورکړی دی چې دا کار دې بند شي چې تر څو پورې د شلي او د مانده مسیر نه معلوم شوی، دا کار دې مطلقا ودرول شي. نو هغه کار هم دوی نه دی درولی، دغه دی جریان لري. پرون او بله ورځ په دې ځای کې کار شروع دی. دغه چې د کوتله څخه د 12مې ناحیې څخه د کښته دغه کوم په د اوبه را روانې دي، د غرو اوبه سره یو ځای کېږي، دا خو برته راځي هم پر دغه لار باندې. دا غصب دی، دا شله دې ایله سي، شله دې پر شله سي، مانده دې پر مانده سي. شله یم زما په شخصي ملکیت کې تېره کړې ده، 45 متره په هغه 6 متره کې رایله کړې ده، مانده یم په هغه 6 متره کې رایله کړې دي. شله د دغه ځای څخه غصبه ده، د احمد ولي خان در چوک در زابره پورې چې هغه ته موږ خپل زابر لرو. دا اوبه نه یوازې د یو پپلزي دي، دا اوبه نه یوازې د یو بارلزي دي، دغه په زابر کې خپل کلپان لري، هر قوم ته د دې حق ورکول کېږي، د دې حق ورکول شوی دی. لهذا موږ د ولس څخه دا غواړو، محکمې ته تللی، محکمې امر ورکړی دی چې قرآن دغه وایي، شریعت دغه وایي چې د شلي دې پر خپل مسیر سي، مانده دې پر خپل مسیر سي. هم نه شله پر خپل مسیر کېږي، نه مانده پر خپل مسیر کېږي. هغه غاصبین چې په دې شله او په مانده کې ځایونه جوړ کړي دي 15 کاله کېږي، هغه وایي زه اسناد نه لرم. د ښاروالۍ او د ولایت مامورین ورته ووایه ورته په سعودي کې دي، په خارج کې دي، اوس نن را رسېږي، سبا را رسېږي. 6 کاله 15 کاله د دې موضوع وسوه چې په تېر نظام کې هم اخري حکم والي دا کړي دي، 3 امراکي کمیسونه پر دې کښېنسته چې ورسئ شلم پر شله کوي، مانده پر مانده کوي، مسیر معلوم کړي. دا خبره پاته سوه، در امارته پورې راله. نو په ورځ د آخرت به د دې پوښتنه هم د دغه مشرانو څخه کېږي، پر دې دنیا به هم جیني کېږي، په آخرت به هم جیني کېږي چې دغه کسان چې دغه دونه کسان اوبه وړي، هر کال زموږ پر دغه سړک باندې در دغه نامه پورې اوبه روانې دي، هر چا دا لیدلي دي، دا یو سړی نه دي لیدلي. دا دې راسي د دغه ځایه څخه دې وګوري، د دغه ځایه څخه دې وګوري چې دغه اوبه پر دغه سړکانو باندې در کومه ځایه پورې پورته کېږي، در نامه پورې لوړې دي، کرښې هغه دې معلومې دي، په سنګکاریانو کې کرښې معلومې دي، هغه کتلی سي. دا چې مانده هم دلته غصب دی او شله هم دلته غصب ده،
دا باید شیلې منصور معلوم سي، دا باید ماته خپل حریم راکوه سي. زما 1 فوټ حریم نسته، زما 215 متره کلمه مځکه د شرعي کوالې د 80 کالو کواله لرم، هغه په هغه کې د 6 متره اوبه تېرې سوي دي. معامله مې د سره کړې ده دولت ته، غاصب ستا سره معامله کړې ده، د چا سره معامله کړې ده. دا اوبه هم پر دغه ځای باندې را روانې دي، د دغه ځای څخه دغه اوبه را روانې دي، پر دغه سړک باندې دا اوبه راخیږي. دا هغه مانده دي چې د پاکو اوبو دی، د لوولې څخه جریان لري. دا هغه د میانکو شله دی چې 45 متره په 9 منایه کې دا 80 متره ښودل سوې ده، په اسنادو ثابته د دوی په قلم لیکلې، په امارت کې دا نظر راکړی دی. اما اوس نه د محکمې امر منل کیږي، نه قاضي صاحب ته ورغلم، هغه ویله چې وروره دا زور در سره کوي. نو د زور لارې زموږ سره څه دي؟ دوستانو د اجیباکي خبرې مو اورېدې. اجیباکي هغه کس دی چې د کندهار ښار 14مې ناحیې په پلالامه خونکلي کې یوه قضیه ده، 15 کاله کېږي چې پر دا موضوع باندې اخته دی. په دا اوس ورځو کې له ګڼو ادارو څخه امرونه اخیستي دي، ان محکمې هم امر ورکړی دی چې په دغه سیمه کې باید کار بند سي، او تر څنګ دغه چې دا موضوع باید خلاصه سي. دوی غوښتنه کوي چې په دا برخه کې د ده مځکه تخریب سوې ده، مانده و شله سره ګډ سوي دي. له حکومت څخه غواړي چې باید د تخریبونو مخه ونیول سي. دا اوس چې سیلابونو کوم زیانونه اړولي دي باید مخنیوی وسي. کوښښ مو وکړ چې په دې برخه کې مسؤل کسان وغږوو چې هغوی د اجیباکي د موضوع په اړه څه ویل لري، خو له ډېرو هڅو سره بیا هم ونه توانېدو چې د دوی نظر راواخلو.